وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عکرمه لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې اولینی محبس په اسلام کې چا جوړ کړی ده. محترمه علامه ابن الهمام رحمه الله په فتح القدیر کې لیکلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې بندیان به بندیانېدل په جومات او په دهلیز کې به تړل، هلته به بندیانول. بیا چې د عمر رضی الله عنه زمانه راغله نو عمر رضی الله عنه په مکه کې په 4000 روپۍ یو ځای واخیسته د محبس دپاره، اگر چې عبارت داسې راځي واتخذه محبسا. عمر صاحب اول بندیخانه د اسلام په تاریخ کې جوړه کړې ده. ابن الهمام وی او بعض علما وی دې ته دارالتأدیب ویلې چې عمر رضی الله عنه دا کوم محبس جوړ کړی. ابن الهمام یو خبر بیا بلم کړی دا، وقیل بل لم یکن فی زمن عمر ولا عثمان ایضا. صحیح و یو خبر داسې مسته چې د عمر صاحب زمانه کې زندان نو او نه د عثمان صاحب زمانه کې و، دا د علی رضی الله عنه زمانه کې و، او علی رضی الله عنه اولینی زندان د جوړ ک او دې ته یې د زندان ته نوم دی د هغه نه جوړ کړی و، د قصبو نه، د نلو نه، او نوم یې ورکړی و نافع، یعنی محبس النافع نومېده. بیا غلو دا سوری که چې سوری که بیا وروسته بل زندان جوړ که چې دې ته مخیس ویلې په سین باندې یا مخیس. دغه خبر علامه یعنی جای مخیس دا معنی جای د تخییس، یعنی د تذلیل او د انسان د ذلیل کولو. نو چې توبه وباسي. نو دغه دواړه اقواله علامه ابن الهمام رحمه الله فتح القدیر کې ذکر کړي دي. خبره تر دې نه نورم محترمه اوږده ستا ده، خو مصروفیت وي. الله پاک دې روغ جوړ لره. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.